محترم قرآن مجید دا اللہ رب ذوالجلال آخرنی کتاب دے دا اللہ رب ذوالجلال منگو تاسو تر جن تیرولو منشور را لے گلے دے دائی جن تیرولو دستور منتر را لے گلے دے دا اللہ رب ذوالجلال اگا آخرنی پیغام دے دا موتا تب زبان حال سروئی ما سر خل تعلق جوڑ گئی ما سر خل انفرادی و اجتماعی تعلق مضبوط گئی ما دخل انفرادی و اجتماعی جن دستور و گرزوئی ما دخل انفرادی و اجتماعی جن منشور و گرزوئی ما پخل انفرادی و اجتماعی جن کے حاکم کئی ما باندی خل انفرادی و اجتماعی جن خیسته کئی کزم دخل جن دستور و منشور و حاکم و گرزولما بیزتاسو دا و دنیا کم دا کامیابی والا جن زمانت در کوما دا خوشحالی والا جن زمانت در کوما دا سرلوڑی والا جن زمانت در کوما دا حاکمیت زمانت در کوما او دا مرن رست دا قبر او دا آخرت کم جن دے دا غیر کامیابی دا غیر خوشحالو دا غیر نجات ام زتاسو طبیع زمانت در کوما اگر خوشحالیانی غیر تاسو منتظر دی اللہ دی زمان نصیب کیا دے دو قرآن بزبان حال رتدام ہوئی کہ زم روان اگستم ما سرم تعلق جوڑ لکو زم دخل جون دستور و منشور و نگر زولم و ما سرم خل جون خشتا نکو بے دنیا کم دتاسو رپارا زلت جون دے بے دنیا کم دتاسو رپارا مشکلات جون دے بے دنیا کم دتاسو رپارا تکالیق جون دے بے دنیا کم دتاسو رپارا محکومیت و غلامی جون دے او دا من رستا دا قبر او دا آخرت مشکلات دا قبر او دا آخرت تکالیق دا قبر او دا آخرت عذابونم دے دتاسو منتظر دی اللہ دی ومساکتی اغلیدو اترمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یرفع بحاظم کتابی اقواما اللہ نے دی کتاب پر زلی سردیر خوبنا اچھتے عزت ورکی ویزعو بھی آخرین دیر خوبنا زلی لکی پستے مشکلاتو سر مخامخ گئی چاچا قرآن راغستے راغی عزت منشوی دی اوی پا دنیا حکیمیت والا جن تیر کڑے دی چاچا قرآن رست ورزولے اعراض کڑے دی اوی دا ذلت سر مخامخ شوی دی اوی دا غلامی جن دا زندگی دنیا کی نصیب شوی دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وزوائن تذکورو تو قرآن سر تعلق مضبوط کھڑے ہو دا دخل انفرادی و اجتماعی جن حاکم گرزولے ہو بیا صحابو کیسرا و تیسرا وانتکی بادشاہتون بیا راوی خود ترادلیو بیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وزوائنو بیا ورطا درب تیزام مسخر ہوا بیا ورطا درب حوام مسخر ہوا بیا ورطا درب سمندرون مسخرو بیا ورطا درب زنگرون مسخرو بیا ورطا درب حواگانی مسخری ہوئی بیا صحابہ کرامو مشرق تلالا که مغرب تلالا شمال تلالا که جنوب تلالا بیا پٹولا دنیا کی لاوی رفت ہوئی جنڈیو چتی شروع ہوتا جو صحابی فرمائی روایت کی رضی سفر دے مجاہدین صحابہ کرام روان دی زنگل کی علمان بشپا رازی یوزی کشپا کئی درندگان و خطر دا یو صحابی ادری گئے اعلان کئی او دا زنگل اسمرو تاسو تری بتائی دلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اشپا دا خبردار چاہتا تکلیف ون رسوئی خبردار نقصان ون رسوئی صحابی فرمائی مونږ شپې انتظام وکړو څلور طرف ته زمونږ د ځنګل درندګان راغلله هغوی زمونږ پهرې ته کېناستله زمونږ حفاظت دپاره کېناستله شپه تېره شوله سهار ته مونږ خپل طرف ته رکوچ اراده وکړله مونږ خپل طرف ته روان شو د ځنګل زمري او درندګان خپل طرف ته واپس شو روایتو کې راځي شام فتح شو شام خلکو خط راولی و امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تخط لیکی امیر المؤمنین دلتے خلق دستور جوڑ سلے دے کل کی وہ پیغ لناوا دکلی جنی سنگار کی زنگی سمندر چپوتے والے کی دیوئی کمون درس ونکو دیوگو کی کمی رازی دیکی دبی روانگی کمیگی امیر المؤمنین خطر لیگی و توی زمان خط دا سمندر چپوتا والا کا خط دا سمندر چپوتا ورگزاری محترم صلی اللہ تعالی زمانت تیرے شویدہ 1400 کال تاریخ اچت کے گواہی ورکی لانشر شام مسلمان گواہی ورکی امیر المؤمنین یہ خط دے بے پس 1400 کال زمانہ کی سمندر وبو کی کمی تنہ درہ لگی گناہ جانا بھی نہ دے وستے امیر المؤمنین مدینہ منورہ کی زلزلہ راغلا
عمر رضی اللہ عنہ جلالی قسم طبیعت مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوا وزیران زمکو کی دو اسمان کی زمکی کی ابو بکر و دویم عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر فنا پر رسول عمر فنا پر اللہ ابو بکر کامل تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا عمر کامل تعلق اللہ سرا علماء کله به مشوره غوښتل نبی رسول الله دعا ابو بکر رضی الله عنه نبی رسول الله تندې سي کو نبی رسول الله منشا سره سوال مرګ زموږ ته کاټنه الله منشا سره الله سوال دی وجنا امام ابن کثیر لیکي کوم کیسه مقامات او امام شاول الله فرمایي 27 مقامات هغه دي عمر دلته په پرش باندې مشوره ورکړي رائے ورکړي د عرش نه الله کتاب د تایید لپاره نازل د عمر زړه د الله د تجلیات او مرکز رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی کی حدیث ده قد كان فيما قبلكم من الامم محدث ويكم في امتي لكان عمر مخکې امتونو کې به محدث هغه چاته وایي چې الله ورسره به راز خبرې کوي بغیر د وحی نه زما په امت کې هغه عمر دی عمر زړه د الله د تجلیات او مرکز دا د عمر خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمر په کومه لار چې ته لاړ شې په هغه لار شیطان نشي او یاد وساتئ صحابه کرام زمون د ایمان بنیاد دي صحابه زمون د ایمان بنیاد دي کله مخالفین ته وایي په صحابه اعتراض مکو دا زمون د دین بنیاد دی به که زیات ځلې کیږي چلو په صحابه اعتراض کوو موږ جواب درکو موږ علماء دیوبند صحابه کرام مدافعین الحمدلله فخر کوو لیکن مشوره درکو عمر پر ذات اعتراض مکو ځکه عمر پر ذات الله خپل غیرت کوي عمر د در ګستاخ الله معافي نه کوي ماته وایي څه وجه ده ستاسو همکي زموږ طرف ته راشي وابي شي لیکن موږ طرف ته چې راشي دی واپس تاسو ته نه درځي ما ورته ستاسو بنیاد د مذهب د عمر په دشمنۍ دی رضي الله د توبې دروازې بندې کړي د عمر د در ګستاخ الله معافي نه کوي هدایت نه ورکوي ګستاخي ټول مذهب هغه شل رکعات تراویح ولې نه کوي عمر صحابه راځم کړي ما ته عمر کلمه نه دی ما رسول الله ویلي نه کلمه د یو مجلس درې طلاق درې دي دین پس کسی ته رجوع کول حرام دی عمر صحابه راځم کوي ولې نه مانی کلمه د عمر نه دی نبی سلام دی ویلا جنازې سره تکبیرات باندې عمر صحابه راځم کړي دي فتح الباری سره جلد کې حدیث اجماع نقل کړي عمر صحابه اجماع نقل کړي وا ولې نه مانی کلمه د عمر نه دی صحابه زلانه جمعه ته ولې راولي عمر صحابه راځم کړي دي یا ما کلمه د عمر نه دی قدم به قدم ما عمر طرف ته خبره ورکړه یا ما کلمه د عمر نه دی او ته مګری خبره د کلمې نه خبره بلدا الله پیغمبر عمر ته ویل رضی الله عنه عمر په کمالات چې تلل شي شیطان په غلط نشي دی نن 1400 سال زمانه تیر شوی و قسم دی عمر چې په کمالات باندې 1400 سال مخکې تلل شیطان په نه نشو خبر پر عمر د دشمنی د الله دې موږ د دشمنی نه وساتي زورا بیدو دیو هر از میکو عمر جلالی طبیعت سره دیگه منور کی زلزله را الله به پاس دو خپل باندې زمکه وਹੀ ولې خوځيږي زمکه ته ویلې خوځيږي عمر پتا ده نه نه سره نو 1400 سال تاریخ کې وایي ورکه لار څخه مدینه منورې ته مدینه منورې مسلمان کې وایي ورکه سوال سوال زمانه تیر شو نو عمر یو خطاب ومه ته زلزله نه درات ایران فتح شو عمر رضی اللہ عنہ خط راغلی صحابی میں جو خاص رضی اللہ امیر دے قافلہ جہاد ورته ویلي اخوا خلکو ته مو راوړئ دعوت د دین ور ورسوئ هلته خلکو ته پته لګېدلې وه چې خط راغلی دی او یې کښتۍ سوځولي دي پلونه یې مات کړي دي د تلو ټولې لارې ختمې کړي دي په تمه دي د امیرالمؤمنین خط راغلی دی لار د پورېوتو په سمندر نشته دی صحابه څه کوي سعد بن وقاص سلمان فارسي ته وایي سلمان امیرالمؤمنین خط ته لار شته دی نو څه به کوو ورته وایي ساده همدا سمندرو موسی ته لار ورکړې علیه السلام همدا ورو ابراهیم علیہ السلام باندې ګولې گلزار شوی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے نازی گلستہ پیدا ویدہ موسیٰ رب تے ابراہیم رب علیہ السلام ننم موجود دے اور تو ایسا کہوں ویدہ کمانڈر انچی پہ دمخ کی سمندر بسیو دے مخ کی شو بیوز اصولہ پر سمندر دا پاس والا چاہیے
هغه طرف ته کافران تماشه کوي د دې اسونه په سمندر پورې وتا په اوبو پورې وتا روایتو کې راځي اوبو د اسو خو نه وي کوي ابھی جلدی اچھتے کلے ہوئی ویل سمندر مخریبے ونکو میرا دیسر سوک جل کے بس وہ ٹیکس جیسے درکو جل نکو درسر ادھر وہ یو قوم دغاو یو قوم مونگا مونگا اللہ کتاب سے سوکنا بس خیر رواق لمن مخی بجرشن سر تفسیر خبر ہوگا دابو تندی سر ولدو بیر مارے کی کی دو رکسن شو ٹک دا دامو کا دکان افتتار مدرسی پر حافظ سے مرا ختم تاہم ہوکا مونگی کارنوں کا مجبیران و بیان نہیں قرآن قسم دے دفار نورا دا قرآن یہ نظام دے دا جون راسی موتا تھا عدالت کی انگریز نظام کے تھوڑو قرآن ہم راہ اور مارے کی خط دارا قرآن نظام زمان محترم انگریز نظام چکم نافذ دے عدالت ته 50 کاله یو سړی زی راځي چې پکې په خرڅ کې پیسې ولګوي 50 کالو کې هغه پیسې راوړي شي یو عذاب مسلط تر څو چې عدالتي نظام نه ایستل شوی قسم دی خوشحالي نشي راځي دا قرآن په ټولو کې زما مشکلات حل کوي خو موږ راځو نه قرآن ما ته یو کس وایي مخکې کار ویل یو مسله مې د چا سره وایي هغه راته وایي چې په شریعت یې حل کوو وایي زه خو راځم شریعت ته خو ته دا مسله واوره چې په دې کې زما ګټه ده که نقصان من قرآن سره دا کار شو محترم د دې وجه نه ذلت سره مخامخ دې قرآن نه کوم راغلو دا عدالتونو کې راغی قسم دې کې خوشحالي ده دې کې چین ده دې کې سکون ده دې کې زموږ د ژوند او د ژوندۍ حل موجود دی افغانستان کې طالبان مجاهدین اسلامي حکومت الله دې بیا راولي ان شاء الله روان دي ان شاء الله د کفر غرور الله تعالی مجاهد په لاسونو مات کړی دی نن د کفر غرور د تعلیم د خو روان دی او ان شاء الله ان قریب به افغانستان نه د مغروره په ذلت او شکست سره وروسته شانتي وزي او د افغان پر ځمکو به یو ځل به اسلامي نظام قایمېږي ان شاء الله ان شاء الله دلته اسلامي حکومت چې و قسم دې ته چې دا وایي هغه واقع هلته هغه غریب ملک د دنیا په ټولو ملکونو کې د ټولو نه غریب په زیرو باندې و لیکن هلته په خوشحالي زیاته وه سکون زیات و امن زیات و چین زیات نن پوره دنیا کې په طور د مثال پیش کېږي د بوډۍ نه هار ورنه ویلی دی د ګورنر دروازې ته راځي د والي دروازې ته ته وایي پې سره میلاو شه ګورنر ته ټک 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 سهار راوځي ولې ابۍ پیغام ته لاره راتلل د غاړې هار لوېدلی دی ورته وایي ابۍ دا د غلو حکومت نه دی اسلامي حکومت دی په کومه لار چې راغلی په هغه لار لاړ شه ستا حق به پروت وي تا ته به درموندی شي څوک نه شم څه کولی بوډۍ په هغه لار ځي یوه ورځ پرې تېره شوې د هار پاک ته ځای پروت دی چا ګوتې نه دي وربوټي زه جلالاباد کې وم څو کاله مخکې درې کاله تقریبا کېږي زما میزبان ما ته یو چوک راښودو موږ نږدې په یو ځای کې مېلمانه وو دویم چت باندې یې ناست وو د شیشو کې ښکارېده ما ته وایي دې چوک کې طالبان حکومت وو دلته یو سپري ولاړ وو طالب ولاړ وو مجاهد دې ځای کې یو سړي سره د لور واده و یو غوټ یې راغستی و دې کې سره زرو سامان و په داسې کلی شاته ځان سره تړلی و په دې چوک پرې روډ ورته ولوېده هغه خبر نه شو مخکې لاړو ګاډی چې به راتلو دې غوټې نه مې ګاډی تاو کړو چا سیټ ته کوله نو کېدای شي د طالب را باندې امتحان کړي سړی چې کور ته ورسېدو غوټه نه وه واپس راتاو شو راغی طالب ته وایي ما نه دا غوټه لوېدلې راواخلم طالب راواغسته سیټ ته یې وکړه چې دې کې څه دي سره زره دې پکې سامان دی دې ته وایي څه سړي وکړي هغه ورته دا سره زره دي دا دي دا دي ورته ویل دا واخله درې څلور ګنټې تېرېږي څوک ګوتې نه شي دا امن و دا چین و دا سکون و دا خوشحالي وه خوشحالي د الله په قانون کې د الله په نظام موږ محترمو یقینا موږ کمزوري یو خو مجبور یو مجبوري ده دې حالت ته ما ورته ورځو او قرآن څه وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون چا چې د الله په ما انزل الله د الله په قانون فیصله ونه کړه دا کافران دي دا ظالمان دي دا فاسقان د قرآن ورځنه زمون مفسرین په کتابیل کې یو بل لم يحكم یو بل لم يعتقد چا چې عقیده ورته لري په عمل سره اجماع د صحابو د ځان نه کافر کېږي ټیک د ټول مسلمانان دي خو چې یو سړي شپېته کاله ژوند تېر شي دا په دې هم خبر نه شي چې د رب دا کتاب قانون دی نظام دی بیا به د اسلام منصف کوي یو سړی چې اتیا کاله ژوند تېر شي دی په دې پوه نه شي
زه مسلمان یم رب النظام را لېږلی دی بیا به د اسلام موږ څه تعبیر وکړو الله دې موږ رښتوني مسلمانان جوړ کړي د رب د کتاب سره مو تعلق جوړ ختم شوی دی سجده شوي نو مسلمانانو څه حالت دی تاسو دا مسلمان نه و د معاویه رضی الله عنه دور دی یو کافر غلام دی غلام په یو بل ملک یو سپهي ورته برابر گزار ورکړو یو کافر هغه غلام وایي او معاویه یاد ساته مسلمانانو حکیمي الله دربار کې وستا ګریوان زما بلاسي ته زما تپوس نشي کولی حکیم ولې جوړ شوی دی څو ورځې پس خبر راورسېد معاویه رضی الله عنه د کسان ولېږل ازاد یې کور دی راوستو معلومات حالات یې وکړل ډېر اوږده واقعه ده تفصیل ته نه ځم خپل سفیر راوغوښتو دا کس یې ګرفتار کړو ډېر لویه منصوبه یې ورته جوړه کړله ځکه تفصیل بیان کړم ګېټه پرې لګېږي لویه منصوبه یې تیزه کشته یې جوړه کړه کسان یې تربیه کړه لویه واقعه ده دوی ولاړل د مجاهدین د داسې بیان هغه ځای کې هغه فوجي سپهي ګرفتار کړو د یو ملک نه یې اغوا کړو شام ته یې راورسوه معاویه رضی الله عنه دربار لګوي د مسلمانانو هغه غلام آزاد کرده ولی ورته راشه خپل بدل واخله معاویه دا توان او طاقت نه لري چې د قیامت په ورځ ستا لاس یې دا ګریوان دی د الله دربار کې نشي کېدی راشه خپل بدل واخله بدل یې واخیستو څادر یې ورته ورکړو فرمایشي په اعتصام ته واپس یې ورسوئ بیا هغې ته وایي لاړ شه خپل بادشاه ته ووایه دا خو ستاسو یو سپهي و مسلمان باندې ظلم کړی و که ستاسو بادشاه ولګېږي په ادنا نه ادنا مسلمان ظلم وکړي قسم دی موږ د دې طاقت لرو چې ستاسو بادشاه دلته د خپل انتقام لپاره حاضر کړو زمونږ نافیه صدیقي د هغوی جیل کې د ولې حکمران ته د خوله ګلاو که نوم یې واخله صدام حسین یې د لغونې و اختر په ورځ یې پاڅېد هغه ټوله کیلونۍ جوړې کړې دي راس قسم دی نن مسلمان د پستۍ سره وجه محترمو د کتاب سره تعلق ختم شوی دی زموږ د زوال وخت وجه ساینس ټکنالوژي نه ده څوک چې وایي دا غلط موږ سره وایي ټمبه هم شته دی که نه دی ولې ځګېږي د نورو کیلونۍ ولې یو زموږ صحابه کرامو سره کومه ټکنالوژي د افغانستان طالبانو سره کومه ټکنالوژي وه چې د وخت لوی فرعون د الله د هغوی په لاسونو مات کړو ایمان ورسره هیڅ هم نه وګوري ما ته ټوپکې ورسره محترمو الله د کتاب سره ور تعلق جوړو بله لار نشته دی د پستۍ نن تفسیر ختم شوی دی چې نن موږ د عزم وکړو دې قرآن ته به کښېنو دا قرآن موږ ته څه وایي هغه یې زده کړو د هغې نه ځان خبر کړو په هغې عمل وکړو ټیک ده که نه انشاءالله بیا به دې خپل علماو ملګرتیا وکړي نن دور کې محترمو څوارلسمه صدۍ کې اسلام آباد د علماو په قربانو دی نن تاسو به د حکومت اجازې ورکړي 10,000 روپۍ امام ته اوس پرابونه په شرف نه لري امام صاحب نو شناختي کارت راوړه 10,000 روپۍ تاسو 15,000 امام ته ورکړي هغوی 10,000 ورکړي ما نه نه مالته ویل صحابه کې واخلو بیا که نه تاسو 15,000 راکوئ هغوی 10 راکړي ولا مونږ ته خوښه ده چې واخلو 10,000 به امام ته میلاو شي خو په دې 10,000 روپو باندې زه امام د ژبې سودا کړي د ازاد کړي کومو ملکونو کې چې علما د حکومت مراعات تنخواګانې اخلي هلته عالم حق نشي بیانولی مړه د قرآن آیات نشي ویلی کوم چې حکومت اجازت نه وي ورکړی د علوم دیوبند بنیاد چې مولانا قاسم نانوتي رحمه الله کېښودو فرمایلي وو ویل موږ به دې مدرسو کې د سرکار تعاون نه قبلوو دا به د عوامو په چاندو باندې چلوو دا به حکومتونو ته نه محتاجه وو د هغوی پابندو به یې نه وو محترمو مونږ ته پته ده دا د ژبې سودا د ځان ازادۍ سودا بیا به دلته ختم نبوت چیړي بیا به دلته ناموس رسالت باندې حملې کوي بیا به دیني مدرسې چیړي یو یو څیز باندې به حمله کوي که مونږ ژبه کولاو تاسو 10,000 روپۍ درکړو ژبه بنده کړه بیا به محترمه زموږ دین غلام شي خو زموږ علما مونږ ته فخر دی پورې صغیر علما دیوبند په خپلو قربانو سره دین آباد ساتلی دی تر اوسه دې فقر او فاقې برداشت شوي دي په 4,000-3,000 روپو تنخوا یې ګزاره کړې ده خپل بچي وږي ورته کړي دي مشکلات یې برداشت شوي دي خو دین یې د چا غلام نه دی ګرځولی په ما ته یقین دی انشاءالله دا خو 10,000 دي که 10 لک هم وي خو چې زمونږ د دین سودا وي ازادي سودا وي انشاءالله زمونږ دا علما به حق فقر او فاقې برداشت کوي دا 10 لکه به دوی ته به مخ ورولي نه به یې قبلوي انشاءالله انشاءالله
هغه نور څو درباریان دي دا به هغوی قبلوي زموږ علما دیوبند دا شی نه قبلوي دا مرداره ده په دې زموږ د دین سودا ده د شیخ الهند بچي د علما دیوبند بچي به دا دوی ته په مخ ورولي محترمو تاسو په خپلو علماو ننګ وکړئ عالم ته ووایه دوی لس زره درکوي تا پابند کوي لس زره ورته به دا مخ ورولله مونږ به شل زره درکوو انشاءالله مونږ استاذ عالم دا قرباني زما ستا د دین د حفاظت لپاره کوي او څوارلسمه صدۍ کې دین آباد ژوند دی د دې علماو په قربانۍ دی خو محترمو مونږ به غیرت کوو د دې علماو ملګرتیا به کوو دوی ته به ډاډ ورکوو دوی به سره قدم په قدم ودرېږو هسې نه د اوبه هم د سر نه لاړ شي او بیا څه به لاس نه راشي کوو به انشاءالله خپلو علماو سره به تعاون کوو که نه انشاءالله ملګرتیا به یې کوو په خپلو منافعو کې درېیمه حصې کې به دا علما شریک کوو انشاءالله نو وعده راسره کوئ څوک تنخوادار دی دیالمار دی تاجر دی درېیمه حصې کې دا علما به شریک کوو انشاءالله څوک به یې شریکوي لاسونه راسره وشي دا به وعده وي انشاءالله تفصیل ختم شوی دی الله دې ډېر خیرونه برکتونه تاسو نصیب کړي دوباره به شروع کړي نو دا ځل به پوره علاقه پابندۍ سره به دې کې کینو ټینګ به کړی انشاءالله کینو به وکړي انشاءالله ما نه وروسته به جلسه جاري وي بیانات به وي زما بس